نجلۍ وایي مخصوصاً چې کله په کټ کې څملاستلم نو یو څه مې داسې حس کړه چې لاس در ولګېده، خو سوچ مې وکړ چې خوب وینم، نو زه هم غلی شولم، څه مې ونه ویل. دوهم ځل مې بیا هم په کوناټیو باندې لاس حس کړ چې یو څوک مې کوناټي مښي، خو کله مې چې بیا هم سوچ وکړ غلی شوم، لاسونه ورک شول. سوچ مې وکړ چې د ځوانۍ مرحله ده، کیدای شي شیطان وي. دریم ځل بیا هم همداسې وشول، دا ځل کوناټي یو څه په زوره زوره راوموښل، خو کله مې چې سترګې لوڅې کړلې ګورم چې یو ځوان دی او زما کوناټي مښي. ما چې کله نري ته یعنې نرۍ مې کولې نو هغې راته په خوله لاس کېښود، په زوره یې رانه پرتوګ وویسته. کله یې چې پرتوګ رانه وویسته او خط یې راپورته کړ نو په ما باندې یې شروع وکړله. دومره په زوره زوره یې کار راسره وکړ چې د سترګو څخه مې اوښکې وبهېدې. هر څومره مې چې د خلاصولو کوشش وکړ خو ناکامه شولم. اخر مې ځان سره پرېکړه وکړه چې باید اوس ارامه اوسم، کله چې سهار شو نو دا خبره به په کور کې ټولو ته وکړم. دوهم ځل هم راباندې اخته شو. کله یې چې راخلاص شو نو چې کله جګ شولو چې ومې کتو نو حقه حیرانه شوم. داسې شولم چې ان در جامو مې هم لاندې خولې وبهېدې. دا بل څوک نه و، دا زما خپل سکه ورور و. سکه ورور راسره داسې کار وکړ چې کله تلو نو په تللو کې یې راته داسې وویل که د کور کې دا خبره وکړله نو ځان به راباندې ووژنې، ځکه دا خبره به په کور کې هېڅوک هم ونه مني چې یو ورور د خور سره داسې کار کړی دی. نو زه هم ارامه شولم او ورور به هره شپه راتلو، زما سره به یې سیکس کولو او خپل خواهشات به یې پوره کول او تللو به. دا د یو ورور او خور کیسه وه.